أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمنی لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بری د زیری په توګه راغلی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. څوک چې د الله او د هغه د فرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. مونږ ته د اسیا آیاتونه د لیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آیا تل داسې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې ډلې هغه شاته غورځولې ده بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. او کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجودو نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځاوه لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول په داسې حال کې چې سلیمان هیڅ کله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو فرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو فرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره و چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی.
خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډیر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای مؤمنانو راعنا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هغه خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هېڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي، خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هېروو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان رویه د کفر په چار چلند بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اورئ. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. زیاتره اهل کتاب دا اغواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافذه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
قائم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په اصل کې نه ستاسې څه ځانګړیتوب دی او نه د بل چا. حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت ته وقف کړي او په عملي توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يهوديان وای له عیسایانو سره هیڅ نشته، عیسایان وای له يهودو سره هیڅ نشته. په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. او له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې نه پرېږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دي. په هر لوري چې تاسې مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هغوی وایي چې الله څوک په زوی ولۍ سره نیولی دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي. ټول د هغه د امر منونکي دي. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغه د آسمانونو او ځمکې هستونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شه نو هغسې کېږي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همدا شان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولې. د دې ټولو مخکنیو او وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. موږ ته د حقایقو له علم سره زیری ورکوونکی او ویرونکی لېږلی او د دوزخ د خاوندانو په هکله ته نه پوښتل کېږي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.